سلامونه ملګرو. تیر ویډیو کې د سوشل کانټریکټ تیوري باره کې ذکر کړو. دا تیوري دا د هیسټوریکل تیوري، د ایوولوشنری تیوري اینڈ د سوشیولوژیکل تیوري اباوټ د اوریجن اف سټیټ چې په دنیا کې سټیټ څنګه په وجود کې راغی. دا هغه باره کې چې کوم تیوري سپیش شوي دي نو په هغه کې یو تیوري خو داسې چې هغه ټیک تیوري کنه اکوریټ تیوري وایي، اتھنټیک وایي، هغه دا یو تیوري ده چې دا تیوري موږ ته سوي چې یو خدای هیسټوریکل دی دا وایي چې دا بالکل لکه with the passage of time from time to time لکه یو وخت یا بس یو سټیټ وجود ته راغلی دی او چې په هیستوري کې د دې پروف شته چې دا بالکل او داسې جوړ شوی دی. ایوولوشن او ریولوشن کې دا فرق دی چې ریولوشن سډن چینج ته وایي، د سډن چینج تھرو وایلنس، through violent means. Evolution چې کوم دی نه، this is the step by step development, this is the gradual development چې په مزه مزه قدم په قدم باندې کوم ترقی کیږي او کوم بدلون راځي نه دی ایوولوشنری وایي. نه دا ایوولوشنری دا چې سټیټ او په یو ورځ کې د کانټریکټ په ذریعہ نه جوړ شوی، په یو ساعت کې د خدای په حکم نه جوړ شوی، یا داسې نه جوړ شوی چې څوک را پاسې د دې یو لارې کې توري راغستې د سټیټ جوړ کړی دی، بلکې دا یو لوی پروسس و. ایوولوشن او سټپ بای سټپ یو پروسس و، نه د هغې به نتیجه کې سټیټ جوړ شوی دی. او سوشیولوژیکل چې اکا سوسایټي او سوشیولوژي چې کومه ده نو هغه سوشیولوژیکل بیس یو شته. اوس دا دا هغه 5 فیکټرز دي چې دوی ایز ا هول نه لکه په خپل ځای باندې رول پلی کړی دی، او چې په خپل ځای باندې رول پلی کړی دی ټول را یوځای شوي دي، مکس اپ شوي دي، نو بیا سټیټ په وجود کې راغلی. دې کې د ټولو نه لومړی چې کوم دی کنشپ دی، رشته داري ده، د وینې رشته ده. نو ګورئ د فرست ایئر په سیویکس کې چې کوم دی دا شته چې په اکچوال کې د سوسایټي چې ده نه دا جوړه ده د خاندانونو نه جوړه ده، او خاندان چې دی نه دا بالکل یو بیسک یونټ دی د دې سوسایټۍ لپاره او د سټیټ لپاره. او دا خاندان چې دی نه دا په اصل کې یو انساني اداره هم ده او قدرتي انساني اداره ده، او دا د دنیا لومړۍ اداره ده. لکه څنګه چې آدم علیه السلام او حوا علیه السلام خدای پاک کتره کوڅ کړل، بیا یې اولاد ورکړ، یو خاندان وجود ته راغی. نو د دنیا لومړۍ اداره چې کومه جوړه شوې دا خاندان دی. او د وینې رشتې یو رشته یو داسې خبره ده چې پښتنو کې چې تربور ته د تر زوی ته بد کړی شي، خو بیا هم چې کله جګړه شي نو د ماما زوی د پپوز زوی په سر باندې یا د پپوز یې د ماما زوی په سر باندې ټوپک نه راخلي، که ټوپک راخلي نه د تر ځان یو بل په سر باندې راخلي. دا د وینې دا رشته چې کومه ده نو دا هغه فورس دی، یو بایندینګ فورس دی چې د ټولو نه لومړی په دنیا کې انسانان ډېر یوځای کړي دي. نو دا چې دی را یوځای کړي دي دا د سټیټ د جوړېدو طرف ته لومړی قدم، لومړی سټپ و. دغه چې کوم دی د کنشپ وایي، رشته دارۍ. او چې کله تاسو ته پته را چې د خاندان یو مشر وي، او د خاندان هغه مشر چې نه هغه د نورو له اډر ورکوي او هغوی هغه اډر اوبې کوي، نو هغه شان وګورئ یو لکه یو ترتیب سره کار چلیږي. که چېرې دی اوبې نه کړي د ډیس اوبیډینس دی سزا هم میلاویږي. غټ خاندانونه وي لکه څنګه چې زموږ قبایلي علاقو کې نه شته چې خلک لکه جوائنټ فیملی دي او ډېر خاندانونه یو ځای اوسېږي او هغه د یو بابا اولاد چې وي نو هغه شانو. نو دا دقه چې وو دا کنشپ دا هغه لومړی فیکټر دی. دویم ریلیجن دی. ګورئ ریلیجن سټیټس جوړ کړي دي لکه څنګه چې ډېر پیغمبران داسې تېر شوي دي په دنیا کې چې هغوی بادشاهان وو، نه د هغوی د لاندې یو ریاست لکه څنګه چې یوسف علیه السلام چې یوسف علیه السلام بادشاه و، موسی علیه السلام د فرعون د غرقېدو نه پس بادشاه و، سلیمان علیه السلام او داود علیه السلام بادشاهان وو. نو د څه بادشاهان خو سلطنتونو بادشاهان وو، نه د ریاستونو بادشاهان وو کنه. نو دغه شان حضور صلی الله علیه وسلم په لاس باندې هم د مدینې د ریاست بنیاد ایښی شوی، او دغه شان نن مغرب دنیا کې پاکستان او اسرائیل داسې ملکونه دي چې د هغوی فاونډینګ بیس چې دی هغه مذهب دی. نو دا مذهب چې دی لکه ایز ا پارټ ایز ا فیکټر ون فیکټر دی هم د سټیټ په جوړېدو کې پوره نه خو تر څه حده پورې رول شته. درېیم چې کوم دی نه فورس اینډ وار دی. څنګه چې فورس تیوري کې موږ دا ویلو چې هغوی دا وایي چې دا په اکچوال کې د قبیلو په منځ کې جنګونه وو، او د قبیلو په منځ کې چې کله ضروره قبیله چې وه هغې کمزوري قبیلې ډیفیټ کړي، نو دا ضروره قبیله چې نن دی د کمزورو قبیلو هغه علاقه چې کومه وه امریان ټوله قبضه کړه، او په هغې کې دا ضروره قبیله چې کومه وه د حکومت شو، د دې یو سړی د ټولو نه ضرور چې کوم وه مشر چې وو بادشاه شو، او داسې طریقې سره سلطنت جوړ شو. او بیا د سلطنتونو منځ کې هم جنګونه وو، هغې کوم چې کوم کمزوري سلطنتونه نه ختم شو او یو ضرور مضبوط سلطنت جوړ شو. نو داسې هم چې ټوله دنیا د یو سلطنت ډایرکټلی اور انډایرکټلی انډر پاتې شي، او یا داسې هم شوي دي چې ټوله دنیا په دوه سلطنتونو کې تقسیمي لکه څنګه چې پرشین امپایر او رومن امپایر.
نو دغه فورس اینڈ وار سره هم بالکل او دا خبره مایند اخلي چې داسې شوي دي چې ریاستونه جوړ شوي دي نو د فورس was not and is not the sole base, the sole reason behind the origin of state. نو یوازې خو نه دی خو لکه دې سره په شریکه باندې دی پولیټیکل کانشیسنس دا هغه خبره ده چې دا ایوولوشن ته خبره بوزي که نه دې وخت هغه سره وخت باندې خو دا هغه ده ګورې پولیټیکل کانشیسنس په یو ورځ کې نشي راتلی داسې نه څنګه چې سوشل کانټرکټ موږ ویلو چې یا خلک نه پوهېدل او یا ډایرکټ هغې دومره پوه شو چې هغې یو بل سره کېناستل او چې سټیټ جوړو حکومت جوړو او قانون جوړو داسې نشي کېدی نو دا پولیټیکل کانشیسنس چې په دنیا کې پرې خلکو کې راغلی دی سیاسي شعور نو دې ډېرې زمانې اخیستي دي نو دا یو ایوولوشنري پروسس و نه هغه پروسس نه خلک تېر شوي دي او بیا ډېره موده پس چېرته خلک په دې باندې پوه شوي دی ورو په مزه مزه چې قانون څه ته وایي نو بیا ریاست نو بیا حکومت نو داسې بیا چې کوم ریاستونه جوړ شوي نو هغې هغه نظامونه ښه نه وو بیا ښه شوي دي که نه دا پولیټیکل کانشیسنس دقې ته وایي چې دا به کوم یو غټ رول پلی کړی دی که چېرې خلک نه پوهېده څنګه به ریاست جوړېده ریاست خو څه د ساینس یو پروژه خو نه ده که نه چې بس خلک په یو سړی به یا به ایجاد کړي دا خو انساني اداره ده نو انسانان به جوړوي او انسانان به یادې جوړوي چې ډېر انسانان پوه شي بله اکنامک نیډز دي اکنامک نیډز ګورئ هغه خبرې دي چې بازار ته خلک ولې ځي ځکه چې څوک اخیستو ولئ څوک خرڅول ولئ دا اخیستل او خرڅول چا سره چې کوم لکه چې کرنسي نه ونه و چې چا سره غنم ډېر و هغې به غنم خرڅ کړل چې کوم څیز به ورله په کار و به یې واخیستو دغه اکنامک نیډز چې کوم دي د دې د انسانان یو بل ته رانږدې کړل بازارونه جوړ شو تجارت جوړ شو د یوې علاقې خلک بلې علاقې ته تلل دغه د اکنامک نیډز چې خلک یو بل سره رایوځای کړل بیا د دې اکنامک نیډز د وجې نه د یو بل سره ټسلز هم راغلل مسلې هم راغلې پیسو باندې جنګونه کېږي که نه بیا هغه هم راغلل نو دې سره سره د اکنامک نیډز او دې سره هغه چې کومې پېښې مسلې وي د هغې د حل کولو لپاره چې جرګې غونډه کې جوړې شوې دې هم دا خلک رایوځای کړل او یو ترتیب بیا جوړ شو او اخره کې د هغې ریزلټ د سټیټ په شکل کې راووته دا هغه پنځه فیکټرز دي چې دې تر یو حده پورې لږ یا ډېر خو په شریکه باندې رول پلی کړی دی او بیا سټیټ وجود ته راغلی دی د سټیټ د اوریجن باره کې د اسټبلشمنټ باره کې کوم ځل باندې دا د ټولو نه ایکوریټ او اتھینټک تیوري ده اوس دا بیا جوړ په دنیا د تاریخ چې موږ لولو که نه نو بیا کله جوړ شوی دی دا سټیټ او د سټیټ لومبی فارم څنګه بیا څنګه او ماډرن سټیټ سیسټم ته چې را رسېدو او ماډرن سټیټ سیسټم ته جوړ شوی کله دی نو دې څومره وخت اخیستی دی کله کله نه راغلی دی هغه په بل کلاس کې وګورو د الله په